زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ زما په سر چې څه لیکئ په پښتو ولیکئ. ډېر ښه. نور څه ویل خپلې ژبې پس ته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کا ملګرتیا د هغه قامه ژوندون نه کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو فاروق جان حسین یم. تاسو ته دا پته وي چې کلیوال ماحول او د کلي ځمکه زړی نه خوري نو ګورو چې یاره کلیوال د نړیوالې ورځ په حواله باندې څه وایي. بچیه نوم دې څه دی؟ خیام. خیامه سویم کې سبق وی؟ پنځم کې. نور ژبو د نړیوالې ورځ په حواله به موږ ته څه وایي؟ لیمه مې ورته ټیټ شو زما سر نه ټیټېدو. لیمه ورته ټیټ شو زما سر نه ټیټېدو شاید چې په ولپت کې هم افغان پاتې کېدم. ډېر ښه. او یو بل شعر؟ انکر منکره سوال جواب رانه پښتو کې واخله. انکر منکره سوال جواب رانه پښتو کې واخله کشور د هیبت پښتونخوا یم پښتون یم زه. ډېر ښه. انکر منکره سوال جواب رانه پښتو کې واخله کشور د خیبر پښتونخوا یم پښتون یم زه. وعلیکم السلام. بچیه نوم دې څه دی؟ انیسه. انیسه سویم کې؟ پنځم کې. د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله به څه وی؟ شعر. ارشاد. زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ زما په سر چې څه لیکئ په پښتو ولیکئ. ډېر ښه. نور څه ویل غواړئ؟ زه فخر کوم چې پښتنه یم. ډېر ښه. ډېر ښه بچیه. سرتوره مشه ورځه. بچیه نوم دې څه دی؟ سایمه. سایمه سویم کې؟ پنځم کې. ښه بچیه د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ شعر. ارشاد. حمزه سفر که د حجاز وینو هم حمزه سفر که د حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. ډېر ښه. حمزه سفر که د حجاز وینو هم زه د پښتون د قافلو سره ځم تل به په لار د مېړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم. ډېر ښه بچیه. وعلیکم السلام. بچیه پښتو د نړیوالې ژبې ورځ په حواله باندې موږ ته څه ویل غواړئ؟ شعر. ارشاد. تل به په لار د مېړنو سره ځم تل به په لار د مېړنو سره ځم یم پښتون د پښتنو سره ځم وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ډېر ښه. مینې د خوب د لیوني کړم اشنا راځمه ډېر خو د راتلو سره ځم حمزه سفر که د حجاز وینه هم زه د پښتون د قافلو سره ځم. ډېر ښه بچیه. وعلیکم السلام. بچی څنګه یې؟ خیر. نوم دې څه دی؟ بلال. بلال خان څویم کې؟ پنځم کې. د پښتو نړیوالې ژبې په ورځ باندې موږ د څه ویل غواړئ؟ یو ټپه. ارشاد. ټپه. کې په میوند کې شهید نه شوې ګرانه لاليه بلنګۍ د دې ساتینه زه د پښتو ژبې دپاره پښتون ظلمونه ور خیر راټولومه. ډېر ښه. شاباش شاباش. السلام علیکم بچیه. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی؟ زاهد علي. زاهد علي د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ لوري زه کونړ بچي ته خوشحالېږم لوري زه کونړ بچي ته خوشحالېږم زما خاورې چې زلمي خوري نو سا اخلي. لوري زه کونړ بچي ته خوشحالېږم زما خاوره چې زلمي خوري نو سا اخلي. نوم دې څه دی؟ بارک الله. بارک الله. د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله باندې څه به وایي؟ زما پښتو ژبه سرمنده زما پښتو ژبه سرمنده دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي. ډېر ښه. ډېره ښکلې ټپه. زما پښتو زما سرمنده او دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي. نوم دې څه دی؟ ابرار. ابراره د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله په مزه راته پښتو هی خوشحاله په مزه راته پښتو هی خوشحاله نوی نسل یم د ډېرې مودې شړ یم. ډېر ښه. ډېر ښه. ستاسو نوم؟
محمد اوکاشا محمد اوکاشا سویم کې څلورم کې د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله باندې په پښتو کې به راته څه ویل غواړې؟ په پردو ژبو مې ژبه نه چلیږي په پردو ژبو مې ژبه نه چلیږي په پښتو خبرې کوم اجازت دی. ډېر ښه، په پښتو خبرې وکړم اجازت دی. ډېر ښه ډېر ښه، شاباش. او ته نوم دې څه دی؟ حنظله. پښتو متل به راته حنظله وایي. حنظله پښتو متل راته ووایه. نور په ګوته نه پټېږي اوبه په ډانګ نه بیلیږي. شاباش. نور په ګوته نه پټېږي او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا د پښتو ژبې متل دی. ګورو چې مشال خان به راته څه وایي. مشاله د پښتو د مورنو ژبو په نړیواله ورځ په حواله به ته موږ ته د پښتو داسې څه ویل غواړې؟ چای پلو د مخه لر نکړو چای پلو د مخه لر نکړو پښتو له هغه څه بکره پرته ده. ډېر ښه. خوشحال بابا چې چای پلو د مخه لرې نه کړه پښتو له هغسې بکره پرته ده. ښه، نوم دې څه دی؟ فرهاد. سویم کې؟ پنځم کې. ښه، دا راته ووایه چې به دې ورځ په حواله به په پښتو کې موږ ته څه وایي؟ شعر. ارشاد. زه که پښتون یم نو ځان کې جذبه لرم نو ځان کې به جذبه لرم. راځئ جی قاسمه ته به راته څه ویل غواړې؟ شعر. ارشاد. زه فخر کوم چې پښتون یم ډېر ښه زه فخر کوم چې پښتون یم. ته به راته څه ویل غواړې؟ اول دې راته نوم وښایه. شازیب څه به وایې؟ متل راته ووایه. شاباش. اسمان چې ګړزیږي اخر وریږي. اسمان چې ګړزیږي اخر وریږي. شاباش. او ستاسو نوم؟ حسن څه به وایې؟ پښتو ګناهګاره دوزخي ده پښتانه غزاله تلې شهیدان دي. شاباش. پښتو هغه ګناهګاره دوزخي ده پښتانه غزاله تلې شهیدان دي. شاباش. السلام علیکم. نوم دې څه دی؟ وسیم. او یې د کوم ځای؟ د جلاله. ښه، دا راته ووایه چې د پښتو د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله موږ ته په پښتو کې څه وایو؟ شعر به راته وایه. ارشاد. د پښتو تعظیم مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به شاباش. د پښتو تهذیب مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به مسلمان وم. شاباش. نوم؟ شایانه څه به راته ویل غواړې د نړیوالې ورځ باندې؟ متل راته وایه. شاباش. نمر په ګوته نه پټېږي نور په ګوته نه پټېږي. ډېر ښه. شته زه پښتون یم دا پوره ده په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ډېره مننه. دا زموږ ګران هیډ ماسټر جناب سید اکبر صاحب دی. د کار او زیار په حواله کې زه د دې په مخ کې د تعریف وکړم نو لږ به راته ځان کمزوری ښکاري خو بیا هم هېڅ د تعارف محتاجه نه دی. د پښتو نړیوالې ژبې د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په حواله باندې پښتنو ته زموږ د دې سکرین باندې څه ویل غواړئ؟ پښتو هر یوه ژبه چې کومه ده نو دا خو لازمي دی چې موږ زده کړو ځکه چې زده کړه دا ډېره ضروري ده. د ژبې زده کړه دا ډېره ضروري ده خو خپله مورنۍ ژبه چې کوم ده نو دې له اهمیت چې کوم دی نو هر هغه قوم هغه د خپلې ژبې د مورنۍ ژبې له چې ترقي نه ورکړي هغه ترقي نشي کولی. موږ چې کوم دی نو موږ له پکار دی چې موږ خپلې پښتو ژبې له دومره ترقي ورکړو. موږ که په دنیا کې وګورو نو هر یو قوم لګیا دی او خپلې ژبې له خپل ثقافت له چې کوم دی نو ترقي ورکوي. لهذا موږ له هم پکار دی چې موږ خپلې ژبې مورنۍ ژبې له ترقي ورکړو. بالکل. حمزه بابا وایي چې اول خپل ژبه پس د نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا خپلې ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کا ملګرتیا د هغه قامه ژوندون نه کا. بېشکه. او یا یو ځای کې بل ځای کې وایي چې زما پښتو زما سرمن ده او دا نورې ژبې د لباس په شانتې دي نه. ډېره مننه استاد که تاسو څه داسې پیغام د خلکو ته ورکول غواړئ د تعلیم په حواله باندې؟ نو زما خو خپل ځاني دا پیغام دی خپلو پښتنو وروڼو ته بلکې د ټول ملک عوامو ته
چې ټیک ته لکه د ژبې موږ د یوې ژبې مخالفت نه کوو خو څومره چې کوم دی نو دا ډېره زیاته ضروري خبره ده چې موږ که دا خپل درسي کتابونه چې کوم دي نو که دا موږ په پښتو ژبه کې کو نو عموما چې کوم دی نو موږ به د خپلو ماشومانو تعلیمي حالات بهتر کو ښه به شي او د انګریزۍ ژبې چې کوم دی نو هم اهمیت ډېر زیات دی خو دومره ده چې د انګریزۍ د ژبې دپاره دا یو کتاب چې کوم دی نو د انګلیش دا خپل یو کتاب یې پوره دی باقي دپاره چې کوم دی نو چې څونه کتابونه دي نو که دا په پښتو ژبه کې شي نو زموږ تعلیمي حالات به ډېر زیات ښه شي بلکې زه به دا ووایم چې ډېر بهترین وي انګریزي خو ټیک ته انګریزي خو یو تعلیمي زموږ یو ژبه ده لکه د زده کړې ژبه ده که نه نو زه یو ماشوم له په زده کړه کې بیا زده کړه ورکوم که نه نو هغه به هغه څنګه زده کړي لهذا د دې وجې نه چې کوم دی نو کو زمونږ ټول تعلیم چې کوم دی خاص کر چې کوم دی نو بیسک تعلیم دا مونږ چې ورته پرایمري تعلیم وایو که دا په پښتو ژبه کې شي نو دا به چې کوم دی نو ډېره زیاته د بچو دپاره ډېر به بهترین وي ښه به وي بالکل جی ډیره مننه چېرته چې خوشحاله اوسئ او زما پروګرام به انشاءالله ستاسو خوښ شوی وي که چېرته ستاسو خوښ شوی وي تاسو زموږ چینل ته نوي یې دا سره سبسکرایب کوئ لایک یې هم کوئ او شیر یې هم کوئ خپلې رایې موږ سره په کامنټ کې ضرور شیر کوئ چې خوشحاله اوسئ فاروق جان حسین لور کې اجازت د الله په امان